أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي استوخندون المشتاسي إن شاء الله تعالى نوي سبق وايو مشتاسي بتير درسوكي يو زوار وايا يو زوار يو زير يو بيش مشتاسي ويل دا لند أوازونه دي دغه زموږ تاسې تیر سبق و چې موږ تاسې ویلي چې هر وخت که زور زیر او پیش پر تورو باندې راسي اوازونه یې ډېر لنډ جوړوو لکه دلته چې موږ تاسې وایي جیم زور جه جیم زیر جې جیم پیش جو اوازونه یې څنګه جوړوو لنډ جه جي جو ش شي شو ي ي يو غدا غدي غدو ل لي لو ن ني نو دا زموږ تېره ویډیو ده که تاسې دغه ویډیو نه یې کتلې بیرته یوټیوب ته ورسئ دغه ویډیو وګورئ بیا نوی سبق واورئ د دغه وروسته موږ تاسې بیا تنوین ووایه تنوین که ستاسې په یادیږي موږ تاسې د تېرې هفتې سبق و موږ تاسې وویله چې په دوه زورو کې یو زور دی او یو هم نون ساکن دی یعنی دغه ته نون د تنوین وایي تنوین به زه دلته درته وکاږم تنوین تنوین یعنی تنوین کې موږ تاسې وایو چې تنوین کې دوه زوره دوه زیره او دوه پیشه درې سره داخل دي موږ تاسې ویله چې په تنوین کې یو زور دی یو نون د تنوین دی دغه ساکن نون چې تاسې وینئ دا د تنوین نون دی یو موږ تاسې په الف با کې توري لرو چې خپل زه به دلته درته وکاږم چې موږ وایو الف با تا سا جیم ها خا میم نون نون دا توري خپله د الف با توري دی نون ساکن دی مګر په دغه ځای کې چې موږ تاسې وایو دلته موږ تاسې د تنوین نون وایو تنوین ما درته ویل چې دوه زوره دوه زیره دوه پیښو ته تنوین ویل کېږي تنوین په دوه زورو کې یو زور دی یو نون دی په دوه زیرو کې یو زیر دی یو نون ساکن دی د تنوین نون دی په دوه پیښو کې هم یو پیښ دی او یو هم نون ساکن دی کله چې موږ تاسې دوه زوره دوه زیره دوه پیښه پر یو توري باندې وایو د نون اواز مهم دی چې موږ تاسې جوړ کړو ولې په دې کې نون ساکن دی دا څنګه وایي او د دوه زورو سره ما تاسې ویلي وه چې دغه خالی الف یا وچ الف نامه چې تاسې بولي هغه د دوه زورو سره خامخا راځي د زیرو او د پیښو سره الف نه راځي موږ تاسې داسې وایي میم دوه زور من دا د نون اواز ژبه هم د تالو سره ټینګه موښلي د نون اواز پیدا کوو دلته پر دغه میم باندې یو زور دی یو نون ساکن دی میم دوه زیر من میم باندې یو زیر دی یو نون ساکن دی من میم دوه پیش من اوس که زه دا تاسې ته جلا وکړم زه بیا په بل رنګ درته وکاږم انشاءالله که زه دغه تاسې ته وکاږم دا به جلا دغه رقمي من چې زه تاسې وایم پر میم باندې یو زور دی یو نون ساکن دی که موږ تاسې په تورو باندې وکاږو دغه رقم راځي میم نون زور من اواز یو رقم دی من که دغه زیرونه زه درته جلا کړم میم نون زیر من اواز یو رقم دی من نون وایي دغه نون د تنوین نون دی دا ډیر مهم دی چې زموږ تاسې زده وي او میم دوه پیش میم باندې پیش دی نون ساکن دی اوس نو ما تاسې ته وویله چې یو خپله د نون توري ساکن دی چې په الف با کې دی او درې نونه دغه دي چې یو د زورو دی یو د زیرو دی یو د پیښو دی دغه درو ته د تنوین نون ویل کېږي تنوین نون په زورو کې د تنوین نون په زیرو کې د تنوین نون په پیښو کې اوس را موږ تاسې وایو من
دا نو ژبه مو ټینګه د تالو سره مشلي مګر داسې هم نوري چې من داسې ډېر غونې ډېر اضافه ازانګې و اوازونه نه ورکو فقط ژبه د تالو سره مشلو د نون اواز مکمل وایو میم دوه زور من میم دوه زیر من میم دوه پیش من 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 با الف دوه زور بن با دوه زیر بن با دوه پیش بن 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 دا مو د تیره هفتې سبق دی که هرې خور دغه ویډیو نه ده لیدلې یو ور دې دغه ویډیو نه لیدل دغه ویډیو وویني بیا دې د نن ویډیو ته انشاءالله تعالی راسي دا درې سره عکس ما په یوه پیج کې درته راوسته په دې خاطر باندې چې زه تاسې په پوه کړم چې موږ څو رقمه حرکات لرو یو زور یو زیر یو پیش لرو دوه زوره دوه زیره دوه پیش لرو تیره زور تیره زیر او چپه پیش لرو دا دلته یوازې زورونه نوشته دي زه بیا دلته تاسو ته وکاږم تیره زور تیره زیر او چپه پیش اوس نو که موږ دلته با وکاږو با ته تیره زور ورکړو دا داسې نه وایي چې دا داسې وایي با خوله پر خلاصوو دوه حرکت یې کشوو با تیره زور با تیره زیر بی با تیره چپه پیش بو دوه حرکت کشوو هر توري چې تیره زور راغلی دلته زه تاسو ته مد اصلي نه تشریح کوم مد اصلي په بله ویډیو کې درته تشریح کوم انشاءالله تعالی چې موږ تاسې وایو چې په با زور ولري او الف مده ورسره یې دوه حرکت یې کشوو با په یوه اندازه یې کشوو په دغه تیره زور او که موږ تاسې په الف مده وکاږو زه به دلته درته وکاږم چې تاسې ووایاست چې الف مده څنګه ویل کېږي که زه با ته زور ورکړم او دلته باتس ورکم الف مده په پسې کم با دا هم دغسې ویل کېږي با دوه حرکت یې کشو با دا هم دوه حرکت کشو که با ته موږ یو زور ورکړو زه دلته لوړ درته کاږم دا به ویل کېږي اوس بیا موږ تاسو په منځ کې فرق وکړو ب با با بی بو که موږ دغه باته ما د یوازې زور وکړي ما دلته زیر و چپه پیش هم ورته وکړي څنګه به وایي با تیره زور با تیره زیر بی با چپه پیش بو با بی بو دلته مې درته کښلي دي با بی بو هر وخت چې پر هر توري باندې دغه تیره زور راغلی موږ تاسې دوه حرکته کشو موږ تاسې په پښتو ورته تیره زور یا ولاړ زور وایو په عربي باندې ورته الف خنجریه وایي او یا الف صغیره وایي کوچنی الف دا په عربي ورته وایي او په اردو ورته کړي زبر کړي زیر ورته وایي دا پیش ته چپه پیش ته الټه پیش وایي دلته درته نوشته دي که هره خور اردو ویلی سي دغه ووایاست انشاءالله تعالی سوال مو حل کېږي موږ تاسې په عربي په پښتو د تجوید دا اصطلاحات په پښتو رااړوو چې موږ تاسې په سي ډول سره زده کړو که موږ تاسې هغه عربي لغاتونه موږ پکښې کې داخل کړو انشاءالله تعالی زموږ تاسې به زه فکر کوم چې تجوید یو څه سخت سي نو د تجوید قرآن یو قرآن دی تجوید یو تجوید دی موږ فقط او فقط د اصطلاحات په پښتو رااړوو لکه دلته مثال دا موږ تاسې په داسې نه وایي چې الف صغیره او یا موږ وایو چې الف خنجریه که تاسې دا په فارسي زه فکر کوم چې الف خنجریه وایي مګر موږ تاسې په تیره زور وایو تیره زیر چپه پیش دا ډېره اسانه طریقه ده پر هر توري که تیره زور راغلی او تیره زیر راغلی او چپه پیش راغلی دوه حرکات کشیږي دوه دې ستاسې په یاد وي دا په ب بی بو نه وایو با بی بو په دغه رقم یې کشوو انشاءالله تعالی دغه پیج به زه درته وایم با تیره زور با یا تیره زور یا را تیره زور را چې تیره زور ولري درنه ویل کېږي میم تیره زور ما
لام تیره زور لا، واو تیره زور وا، نون تیره زور نا، همزه تیره زور ا، ها تیره زور ها، عین تیره زور ع، ح تیره زور ح. د ح سره موږ تاسې ډېره هوا د ستوني څخه راپورې وهو. د دغه ح او د دغه ح چې په خلاصه خوله وکېږي اواز یې د سینې څخه راخېږي، باید په اواز کې فرق وي. غین تیره زور غا، خ تیره زور خا، ته تیره زور ته، غین خا. د درنو تورو څخه دي په ډکه خوله یې وایو. ث د ژبې سره وباسي د لوړو لاندې غاښو ترمنځ، یا لوړ څلور غاښه د ژبې پر سر باندې کښېږدي. ث وایست. ث د سین او د صاد په رقم نه وایو، په خلاصه خوله وایو، سپکتوري دي. ث تیره زور ث، جیم تیره زور جا، دال تیره زور د، ذال تیره زور ذ، ز تیره زور ذ، سین تیره زور س، شین تیره زور ش، صاد درونتوري دي په ډکه خوله وایي، د سین په رقم یې نه وایو. صاد تیره زور صا، داد تیره زور دا، تا تیره زور تا، تا په ډکه خوله وایي، د ت په رقم یې نه وایي. د ت اواز جلا دی، د تا اواز جلا دی. وا تیره زور وا، ذ او د ذل مخرج یو دی، ذل په خلاصه خوله وایو، باریکتوري دي، سپکتوري دي. او وا د درنو تورو څخه د په ډکه خوله وایي. ډکه خوله دا معنا لري چې د ژبې اخره نرم تالو ته پورته کوو، خوله د هوا څخه ډکوو. وا تیره زور وا، ف تیره زور ف. کوشش کوو چې دغه په پ ونه وایو. پ تیره زور پ، دا غلطي ده، د پ د پښتو ده، ف د عربي ده. په قرآن کې پ نسته، ف وایو. څلور غاښه مو په لاندې شونډې په لنده ایسه کې کښېږدي، هوا پسې راپورې وي، خپله دغه د ف اواز جوړېږي. ف تیره زور ف، قاف تیره زور قا، قاف دروند توری دی. دغه دوه ټکي چې لري، زه ګرومر خویندو ته وایم چې په ستوني کې ووایاست. قاف خوله سر راټوله کړئ، په خوله کې هوا جمع کړئ. قاف تیره زور قا، ژبه مو اخر مو نرم تالو ته پورته کړئ. کاف تیره زور کا، دا بیا نرم توری دی. اوس نو دغه زورونه د لې خلاصېږي، زه به دا یوازې روان درته وایم. اوس خو ما تاسو ټکي په ټکي وویل. با، یا، را، ما، لا، و، نا، ا، ها، ع، ح، غ، خ، ت، ث، ج، د، ذ، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ف، ق، ک. د ولاړ زور، تیره زور په هر نامه چې تاسې بولئ درته اسانه وي، هغه رقم یې وبولئ. اواز یې دوه حرکته کشېږي، په یوه حرکت یې نه وي. دا به نسو ویلی، دا به خامخا دوه حرکته کشو. به دغه رقم دا ټوله توري. زه به دا بل پیج درته راوړم، په دا بل پیج کې هم یو څه توري پاته دي. که ما تاسو ته وویله چې تیره زور، تیره زیر او چپه پیش. دلته که تاسو وګورئ، دلته بیا تیره زیر دی. تیره زیر تر توري لاندې کښل کېږي، ها باندې تیره زیر دی. دا څنګه وایي؟ همزه تیره زیر ای. که موږ همزه ته یو زیر ورکو، دا ای. او که تیره زیر باندې وایو، ای، د یا اواز پکښې کې دی. ای. ها تیره زیر هی. که موږ دغه ها په یوه زیر باندې وایو، دا لنډ وایو هی. او که په تیره زیر وایو، هی، د مد اواز دی، اواز یې راکشوو. واو چپه پیش وو. که موږ یو پیش واو ته ورکو، دا موږ لنډ وایو وو. او که چپه پیش ولري، وو.
و څنګه زه به درته خلاص کوم و داسې کښل کېږي پر یوه واو باندې پیش دی دا بل واو ورغندی لري و دلته موږ تاسې کوښښ کوو چې دغه واو چې په پیش وایو اواز یې دغه واو باندې راکش کړو و که دغه رقم موږ تاسې وکړو او که په دغه چپه پیش وایو یو رقم اواز دی و او که په یوه پیش وایو و لنډې راګرځو ها چپه پیش هو اوس نو بیا دغه ها باندې چې موږ تاسې کاږو که موږ دغه ها موږ یو پیش ورکو اواز یې لنډ دی هو داسې لنډ راګرځو هو او که چیرې موږ دا به زه جلا کړم درته دلته ها باندې پیش دی او واو ورغندی لري هو د دواړو اوازونه یو رقم دي که موږ په دا چپه پیش وایو که موږ په دغه رقم وایو چې ها پیش لري واو دلته مده په پسې دی هو همزه چپه پیش او څنګه وایو که موږ دغه همزه په یوه پیش وایو اواز یې لنډ دی او که موږ همزه ته پیش ورکو او واو ساکن په پسې کو او دواړو اوازونه په یوه اندازه راکشیږي که چپه پیش وي او که دغه رقم نوشته وي که چپه پیش وي او که په دغه رقم نوشته وي هو دوه رقم او دا په یوه حرکت وایو هو دا واو ته تاسې وګورئ یو پیش که ورکو و که په چپه پیش وایو و او که واو پیش ولري بل واو د ورغندې سره یعنی ساکن واو په پسې وي موږ تاسې داسې وایو په دغه رقم دغه ها که موږ په یوه حرکت باندې وایو هی دا به هم درته زه نوشته کړم موږ دغه ها چې موږ تاسې وایو اصلي دغه ها زیر لري یا ساکنه په پسې ده دغه یا ده یا ورغندی لري هی دغه همزه به هم درته نوشته کړم همزه زیر لري او یا ساکنه په پسې ده ای اوازونه یو رقم دي انشاءالله تعالی ډېره توجه موږ تاسې ورته کوو تیره زور تیره زیر او چپه پیش دا زموږ تاسې د نن ورځې سبق و که پر هر توري تیره زور رالی تیره زیر رالی او چپه پیش رالی اواز یې دوه حرکته کشي وو لکه دلته موږ تاسې وایي ای هی و هو او زورونه موږ تاسې په بل پیش کې ول راتلونکی سبق مو انشاءالله تعالی مد اصلي دی مد اصلي زه تاسې ته په بل ویډیو کې انشاءالله تعالی تشریح کوم هغه د تاسې د دې زده کړئ دلته مد راغلی دی